بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. قدرمنو ځوانانو، قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تاسې د غوښتنې په اساس د ګڼو پیغامونو چې زموږ د واتس اپ او ایمیل له لارې موږ ته راغلي، په یوه ډېره مهمه مسله باندې، په یوه ډېره مهمه ځانګړنې باندې خبره کوو د ځوانانو د ودې پرمختګ لپاره. هغه د حافظې کمزورتیا او یا هم د حافظې پیاوړتیا بحث ده. ګڼ ځوانان اندېښنه لري چې دوی حافظه کمزورې ده. د حافظې د پیاوړتیا لپاره دوی څه وکړي؟ په لویه کې اول د حافظې کمزورتیا د یو عام بحث ده. ګڼ انسانان د نړۍ په مختلفو برخو کې له دې کمزورۍ څخه سر ټکوي. نو ډېره اندېښنه ځکه نه ده ورته پکار چې د دې د پیاوړتیا لپاره ډېرې علمي لارې، ډېرې ساده لارې هغه شته چې تاسې کولی شئ خپله حافظه پرې باندې قوي کړئ. نن موږ او تاسې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو خپله حافظه تقویه کړو، غښتلې کړو، پیاوړې کړو. د حافظې د پیاوړتیا لپاره په ګڼو کتابونو کې د ګڼو علماو څخه به ګڼې لارې چارې تاسې اورېدلي. زه یوازې شپږ ډېرې اسانه لارې چې تاسې وکولی شئ په سادګۍ سره، په اسانۍ سره خپلې کړئ او خپله حافظه پرې باندې قوي کړئ. په دې تاسې سره خبره کوم. لومړنۍ تر ټولو نه مهمه خبره د حافظې د تقویې لپاره هغه فکري تمرکز ده. تاسو وګورئ، کله چې یو څوک له تاسې څخه قرض واخلي، پور درنه واخلي، که 10 روپۍ، که 100 روپۍ، که 1000 روپۍ، هغه کلونه تاسو له یاده نه وځي. نه هم د هغه کس څېره له یاده وځي، نه هم هغه صحنه له یاده وځي چې تاسې هغه ته روپۍ ورکړي، نه هم د روپیو مقدار له یاده وځي، او نه هم دا له یاده وځي چې دا روپۍ تاسې له هغه نه بېرته وغواړئ. ولې حافظه دغه بحث په همدومره تشریح سره، په همدومره ډیټیل سره، په دومره زیاته ژورتیا سره ځان سره ساتي؟ ځکه چې تاسې په دې باندې تمرکز کوئ. تاسې فکري تمرکز په دې ده چې تاسې چاته پور ورکړئ، تاسې بېرته باید خپل روپۍ واخلئ. نو که غواړئ چې یو څه په حافظه کې پاتې شي، لومړی کار چې تاسو وکړئ هغه فکري تمرکز ده. تاسې باید په هغه باندې په ډېره ژورتیا سره سوچ وکړئ. دویمه ډېره مهمه خبره دا چې غواړئ حافظه مو تقویه شي، نومونه زده کړئ. څوک چې وینئ د هغوی نومونه زده کړئ، څه چې اخلئ د هغه نومونه زده کړئ، د کالي اخلئ، کومې کمپنۍ کومې فابریکې جوړ کړي دي، بوټان اخلئ، ساخت یې څه شی ده، نوم یې څه شی ده، نومونه زده کړئ. چا سره چې ګورئ د هغه نومونه، تاسې د مثال په ډول یو کس ولیده، د هغه نوم داود ده. کله چې داود تاسې ګورئ، ځان سره د سردار داود خان څهره ذهن کې راولئ. داسې د سردار داود خان د څهرې سره تاسې ونښلئ او دا کس هم بیا له یاده نه وځي. یو سړي نوم د جمال الدین، کله چې د نوم تاسې ذهن ته راځي، تاسې دی د سید جمال الدین افغان سره وتړئ. نو کله چې د سید جمال الدین افغان سره وتړئ، کله هم د نوم تاسې له یاده نه وځي. کوشش وکړئ نومونه زده کړئ. دریم ډېر مهم بحث چې د حافظې د تقویې سره مرسته کوي هغه ورزش ده، تمرین ده، صحت ده، روغتیا ده. تاسې باید خپله صحت، سالمتیا هغه وساتئ. وایي سالم دماغ، سالم ماغزه په سالم بدن کې. که چیرې تاسې روزمره ورزش کوئ، نیم ساعت، 15 دقیقې، 20 دقیقې حرکت کوئ، منډه کوئ، نور مختلف ورزشونه کوئ، جیم ته ځئ، دا تاسې د حافظې د پیاوړتیا سره مرسته کوي. څلورمه ډېره مهمه خبره هغه دا چې ځینې فکري ذهني لوبې زده کوئ. په هغو لوبو کې ځان بوخت ساتئ، له خپلو کورنۍ سره، له خپلو ملګرو سره. د مثال په ډول شطرنج کولی شئ تاسې سره مرسته وکړي. تاسې کولی شئ د لغاتونو تبادله، هغه بیت بازي به ورته ویلي، د شعرونو تبادله، په مختلفو ذهني لوبو کې ځانونه بوخت وساتئ. په اونۍ کې، په میاشت کې، په 2 اونیو کې یو ځلې دا لوبه له خپلو ملګرو سره، له خپلې کورنۍ سره ترسره کوئ، تر څو دماغي فعالیت په لوبو کې مصروف وي. پنځمه ډېره مهمه مسله چې د تاسې د حافظې د تقویې سره مرسته کوي او د تاسې حافظه ډېره کمزوري کوي، ډېره ناوړه اغېزه هم پرې باندې کوي، هغه کمخوبي ده یا د خوب کموالی ده. که چیرې غواړئ چې حافظه هم قوي شي، باید پوره خوب وکړئ. کم از کم په 24 ساعتونو کې باید 2 ساعته تاسې خوب وکړئ. که غواړئ چې حافظه هم کمزورتیا څخه خلاص شي، حافظه هم غښتلې شي، د ځان لپاره د خوب یو مشخص واټن یا مشخص مهالویش هغه وټاکئ. په دې معنی چې تاسې 9 بجې ماخوستن یا د شپې باید بسترې ته لاړ شئ او 4:30 5 بجې باید له خوبه راپاڅېږئ، تر څو وکولی شئ همیشه په دوامداره توګه د 9 بجو تګ او 4:30 5 بجو راپورته کېده دا هم په عادت باندې بدل شي او بالاخره هم د خوب هغه اړتیا هغه پوره شي. خوب د تاسې د حافظې د تقویې سره، د تاسې دماغي فعالیتونو د ښې پیاوړتیا سره ډېره زیاته مرسته کوي. که خوب مو کم وي، دماغي پیاوړتیا، دماغي کمزوري او دارنګه سستوالی هغه همیشه تاسې به ورسره مواجه وئ او حافظه هم نشي قوي کېدلی. که غواړئ چې حافظه هم تقویه شي، باید خوب هم پوره کړئ.
شپږمه ډیره مهمه ځانګړنه هغه د یادښت کتابچې دي. تاسو باید همیشه ځان سره وړې د یادښت کتابچې په جیبونو کې ولرئ. دغه د یادښت کتابچې تاسو سره مرسته کوي تر څو وکولای شئ ډېرې مهمې نقطې، ډېرې مهمې پیښې، ډېرې مهمې لاسته راوړنې، ډېرې مهمې زده کړې هغه همیشه روزمره په هغه کې یادښت کړئ. دغه یادښت کتابچې د بیا بیا لوستلو سره د کال په پای کې د خپلو میاشتنیو، ورځنیو، اونیزو فعالیتونو د بیا مطالعې څخه تاسو کولی شئ خپل حافظه قوي کړئ. په لیکلو سره تاسو حافظې سره مرسته کوئ، ځکه تاسو یو څه اورئ بیا یې لیکئ، د هغه نه تصویر تاسو اخلئ. دا درې سره فعالیتونه په یو نه یو ډول باندې تاسو د حافظې د تقویه کېدو سبب ګرځي. ډېره زیاته مننه. تر بلې ویډیو پورې موږ سره اوسئ.